د ټینکۍ لیک به څنګه بندوو؟ لیک د پټرول وي، موبلین وي، د ډیزل وي، او د هر چا دا کوشش وي چې یاره دغه لیک بند کړی شي، چې دغه موبلین، ډیزل، پټرول یا دغه شم قسم شیونه فالتو نه ځي او زموږ په کار راشي. او بیا د پټرولو لیک دا ډېر خطرناک وي. د پټرولو لیک چې د ټینکۍ نه راځي، که هغه د ټوټۍ ځای لیک وي یا بل ځای سوری وي، دغه پټرول د سیده په سیټ ټاپو یعنې په سیټ ډکنو باندې راځي. دغه سیټ ډکنې خرابوي او بیا لاندې په انجن باندې راځي. انجن کې دا کې د اور د اخیستو خطر هم وي. او بل پټرول په دغه انجن باندې مختلف قسم داغونه جوړ کړي چې د هغې بوتله بیا ډېر زیات په مشکله باندې کېږي. چې د دې د وجې نه بعضې خلک ټینکۍ بدلوي. په خپل سامان کې ګاډه ګرځول او د هغه سامان بچ کېدل کم چې د کمپنۍ وي، هغه خو ډېره ګرانه ده. ولې چې په هغې باندې خلک مختلف قسم کارونه کوي، بلکې د وزن پرې راوړي، نو په هغې کې خپل سامان بچ کېدل مشکلوي. دا ټینکۍ نوره روغه ده، خو صرف د ټوټۍ د ځای نه دغه پټرول راځي، دغه لیک دی. دغه به څنګه بندوو؟ دغه به د سیخ په راډ کوو او که د پیتل په راډ باندې. هغه که د سیخ راډ وي او که د پیتل راډ وي، خو مقصد د لیک بندولو دی. نو راځئ دغه موږ سره وګورئ. دې باندې ګیس شروع دی اوس. دا ګیر چاپېره کړو چې دې کې لیک ځای پاتې نه شي، چې بیا لیک نه کوي. کېږي خو دا ډېر زر خو زه په قلاره قلار لګوم او په قلاره کوم چې تاسو په دې پوه شئ.
دا مکمل ونیسي چې بند شي. دا مکمل شو. اوس ګورو په اوبو باندې لیک کوي که نه. دې باندې مې اوبه واچولې چې دا یخ شي، چې ګوتې نه سېزي. دې ته زه ګوته ږدم لاندې اوبه ور اچوم زواره. دا مخکینی اوبه دي کې دې ته مې اوبه ور اچولې. دا یخ شي لیک ګوره دې ته دا ځای لیکو، دا ځای لیکو. دې ته اوس ګورئ تاسو. کوم د ټوټې ځای چې هغه ځای لیک بند شو، نو دا کې لیک نشته. دې باندې مې اوبه اړولې وې، دا اوبه پرې پاتې دي، دغه ځای مې وچ کړی، دغه ځای اوس لیک نه کوي، لیک بند شو. دا شان طریقه تاسو هم کوئ.